روزي میاشدا بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة انما پخه خبره دی المؤمنون مؤمنان چې دي اخوة ورونه دي سره فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله فاصلحوا صلح وکي بین اخویکم دورونو په مابین کې واتقوا الله د الله نه ویریږي لعلکم ترحمون چې تاسې باندې الله تعالی ورحمیږي. سلام وخت مو بخیر. زه توریالی ساحل یم او د ژوند پړاوونه په خپرونه کې یو ځل بیا ستاسې کوربتوب کوم. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو بېسوده ساحې ته راغلي یاستو چې دلته په دغه بېسودو کې زمونږ هغه خویندې هغه ورونه چې دلته په خیمه کې ژوند کوي چې دوی د روژې شپې او ورځې څنګه تېروي. دغه کورنۍ سره د نږدې نه ګورو چې دوی باندې دغه د روژې شپې او ورځې څنګه تېرېږي. زموږ ملتیا وکړي او خپرونه تر پایه پورې وګورئ. خوندوره مبارکه روژې میاشده ناموره مبارکه روژې میاشده سره سره مبارکه روژې میاشده ای محصوره نیک عمل کې میړنه شه ورا ورا مبارکه روژې میاشده ای محصوره نیک عمل کې میړنه شه ورا ورا مبارکه روژې میاشده ناموره مبارکه روژې میاشده سره سره مبارکه روژې میاشده سره سره مبارکه روژې میاشده سره مبارکه روژې میاشده ناموره مبارکه روژې میاشده سره سره مبارکه روژې میاشده ناموره مبارکه روژې میاشده سره سره مبارکه روژې میاشده روژه درته جنتونه سینګارېږي معطره مبارکه روژې میاشده ناموره مبارکه روژې میاشده. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې تاسو ته په پیل کې ما د قرآن پاک آیات ولوسته او تاسو ته مې ترجمه کړه چې یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان ورور وي. نن هغه خپل ورور ته او هغه خپلو خویندو ته راغلی یم چې تاسو ته زه هغه د دې روژه ماتې تاسو ته وښیم چې دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت ده، دغه میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ده چې په دغه میاشت کې دغه کورنۍ د افطاري لپاره څه لري او همدارنګه د پیشلمۍ لپاره څه لري او که نه لري. د دوی روژه ماتې څنګه وي. سر د شتمنو هیوادوالو هغه روژه ماتې به مې لیدلی وي. نن تاسې ته د دغسې غریبو او فقیرو او د خپلو هغه خویندو ورونو چې بېوسه دي هغه روژه ماتې هم تاسې ته ښیو. السلام علیکم. ای محصوره نیک عمل کې میړنه شه ورا ورا مبارکه روژې میاشده ای محصوره نیک عمل کې میړنه شه ورا
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه کورنۍ دا یې دسترخوان دی تاسې ګورئ او په دسترخوان کې تاسې ګورئ چې ټنډی دی او مستي دي او موږ په داسې وخت کې راغلو دې کورنۍ ته چې اذانونو وخت او روژه افطارېدو موږ غوښتو چې دغه کورنۍ دغه ژوند د نږدې نه موږ په خپله وګورو او تاسې ته وښیو د دې تر څنګ دلته تاسې ګورئ شیرني پروت دی او چای پروت دی دغه کورنۍ دومره څه نه لري چې په دغه روژه ماتی دوی په چای سره کوي دوی د خوړلو لپاره داسې څه نه لري د دوی په دسترخوان کې تاسې ګورئ داسې یو ښه خواړه پراته نه دي غواړم چې دلته زما تر څنګ دغه زمونږ ورکوټی ورورکی چې ناست دی او هغه زما خویندې چې ناستې دي د دوی سره خبرې وکړو چې دغه روژه ماتې د دوی څنګه تېرېږي ستړی مه شي مورجانې راته دا ووایي چې کله دا دی موږ راغلو موږ په خپله ستاسې دغه د افطاري دغه وخت ولیده چې ستاسې په دسترخوان کې څه نشته دی دغه ژوند په اړه مې تاسې راته په خپله معلومات راکړئ چې ژوند مو څنګه تېرېږي دغه دومره روژې څنګه تېرې شوې او دغه پاتې روژې به تاسې نور څنګه تېروئ مورجانې راته ورجانې زړه کې مې دا راځي د ګټې د وټې څوک زه نه لرم کونډه یم واړه واړه تیمانه راته پاتې یو زوی مې د پورورینې شهید هغه راسره نشته هغه هم رانه لاړله او واړه واړه تیمانان مې وږي تږي دي کور کې زوړه نه لرم ډوډۍ نه لرم کمپلې نه لرم مساله لوښي نه لرم یو پرچ یو شی نه لرم زه سبا سې بېګا سې په همدې زورو کې په همدې زړاګانو کې واړه واړه ماشومانان مې ډوډۍ غواړي چې مور ډوډۍ راکړه چای راکړه بوره راکړه زه ورته یم بچیانو لاس پې کشکاږ مزدلاسه یې کوم زوی هم نه لرم همسایګانو سره د خدای خو کوي کله یوه ډوډۍ راکوي کله نیمه ډوډۍ راکوي په کور کې زه هېڅ شی نه لرم خوارزاره یم زه د ګټې د وټې زه هېڅ شی نه لرم وروره په کور کې زه هېڅ شی ښه حالات ته مې ګوره دسترخوان ته مې وګوره خوراک ته مې وګوره مسلمانان هندوانې راوړي خټکي راوړي په هر شی راوړي خوري شکي د ما بچی وایم بورې ما ته هندوانه راکړه مورې موږ ته غوښه باندې کړه مورې موږ ته وریځې باندې کړه زه ورته وایم وزویه چې پلار مو ژوندی و هغه وخت کې هر شی م خوړل چې پلار مړ د یتیمانانو زه تاسو ته له کوم جانه کوم وزویه یو هم راته زال بل هم راته زال چې د اختر هغه د اختر نه یو جوړه کالي لري نه یو جوړه چپلقې لري نه یو ټیکری لري نه یو شی لري نه یو لاندې زه یو شی لرم چې زه یې ورکړم نه یو دسترخوان لرم نه یو ترموز لرم دغه همسایګانو مې راته راکړي دغه شیان مې زه هېڅ شی نه لرم وروره د الله په رضا باندې الله دې تاسو سره ډېرو ښه وتېره کړو چې موږ پښتنه کوي د موږ الوګونه کوي ورونو زه هېڅ څوک هم نه لرم بغیر د خدای نه اول خدای د دویم تاسو یاستئ ورونو زه دغه تاسو نه شکایت غواړم ورونو چې واړه واړه یتیمانان مې د ما سره کومک وکړي ما سره مرسته وکړي ورونو زه په دې اختر شپې ورځې را روان دي په دې حقه روژه کې روژه ماته زه هېڅ شی نه لرم دغه ډوډۍ همسایګانې راکړي زه هېڅ شی نه لرم ورونو د الله په رضا باندې ما سره کومک وکوي تاسو سره د الله ډېر تېره ښه وکړي چې په دې حقه روژه کې تاسو رالې ما سره ما پوښتنه کوئ د ما علاج کوئ ورونو الله دې تاسو سره ډېر ښه تېره وکړي ورونو زه بېکسه یم څوک د ګټې د وټې نه لرم ورونو خوشحاله اوسئ مورجانې الله دې په تاسې باندې ورحمېږي مورجانې تاسې یادونه وکړه چې خاوند مې وفات شوی دی او یتیمان راته په کور واړه واړه بچیان مې راته پاتې دي خاوند دې په څه وفات شو مورجانې که دا راته پروس کال دغه ځای کې دغه هغه نه دغه شی ده نوم یې دغه د کرکټ میدان کې دلته پروس کال روژه یې په خوله و ریړې په لاس کې و ریړې یې چلوله را روژه ماتې ته همدغلته بمونه چې واولې دا 4 کاله کېږي چې مېړه مړ شوی پاکستان نه 4 کاله کېږي زه راغلی یم نه کور لرم نه درګاه لرم نه ځمکه لرم نه جایداد لرم ورونو په دغه ځمکه پراته یم زه هېڅ شی نه لرم یو خیمهګۍ مې دغه هم ټوله شکېدله ضروري هېڅ شی زه نه لرم ورونو اوس د کورنۍ سرپرست دی د خاوند نه وروسته څوک شته او که نه مورجانې تا مخکې یادونه وکړه چې یو زوی مې و هغه هم پوډري و او لاړو رانه ورېردنې شهیدانه بار شو مسلمانانو پوښتنه وکړئ ورونو چې دغلته یې کور را سره پروت و جنګ یې کوو شور یې کوو خویندو پسې چاقوګانې ښکلې وهلې او ټکونه ما ته پیسې راکړه د کور سامان به یې راته خرڅ کړه د کور شیان به یې راته خرڅ کړه وروره دغه رانه ټول رانه ویوړې زه دغه نه مجبوره یم چې دغه 2 کاسې 3 کاسې زه لرم دغه کې ډوډۍ موډۍ او شی مې که پیدا شو خورې که نه الله تعالی ته صبر کوو په ژړا او په فریاد ناست دي ورونو خپله کم خونه یم واړه 2 بچیان مې نشته یم هلک یو جدي قتل کاغذان ټولوي تر اوسه نه دي راغلي له بازاره پلاستیکونه ټولوي بېګاره ته مور موږ ته چپلقې واخله موږ ته کالي واخله ما ورته ویل زویه بچي چې درته واخلم الله ته صبر کوئ د الله نه وغواړئ
وجاړه مورجانې خدای مهربان دی مورجانې دغه بل خوراکۍ دغه کوچنی ګلالۍ ماشومه چې ستا تر څنګ ناسته ده دغه خوراکۍ باره کې راته معلومات تاسې راکړئ چې دا ولې دې ته څه ستونزه دی دا کوم مشکل سره مخامخ دی مورجانې دغه وړکۍ ماشوم معیوبه ده د 5 کلنه معیوبه ده پرته ده راته ډېر علاجونه مې پرې وکړل زیاتې د پیسو نه کمزوره شولم اوس هم ګرځې پښې له کږې مږې دي دوايي وسه نه لرم د پیسو وسه نه لرم چې زه دې علاج وکړم د دې غوره کوم بې پلاره ده یتیم ده زه څه وکړم وروره د ګټه دې ولې څوک زه 5 کلنه 7 کلنه جای کې راته پرته وه وروره څوک زه نه لرم د پښتنې د ویلګونې زه بې کسه پرته یم دهلته وروره الله مهربان دی الله مهربان دی مورجانې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مورجانې په دې صادرۍ کې دا څومره پیوند لګېدلی تاسې یقین په خدای وکړئ چې زه په دې پوهېږم چې د مور په زړه کې به هم دومره داغونه پراته وي د خاوند غمې د زوی غمې او ورته ورکوټی زمونږ هغه خوراکۍ چې دلته معیوبه پراته دی په کور کې غواړم دغه زمونږ 2 خویندې نور چې هم دلته ناستې دي د دې سره هم 2-3 خبرې وکړم چې دوی څه ویل غواړي او د دې په زړه کې څه راځي ستړی مه شي خورجانې څنګه چې ما مورکۍ نه پوښتنه وکړه چې تاسې په دسترخوان کې مونږ ګورو چې داسې یو ښه خواړه نشته دی یو ښه شربت دلته نشته دی په زړه کې دا اوس څه راځي کوم ناامیدګي راځي هغه الله تعالی نه څه غواړي او په زړه کې د الله تعالی نه کوم داسې زړه ته دې راځي چې سوال وکړي چې خدای دا زموږ ژوند هم ښه کړه لږ راته ووایه خورجانې ته دغه غواړم چې پلار مې نشته ورور مې په ډېرې موږ نه لاړه موږ څوک د ګټې وټې نه لرو همدغه یې چې ماښام د خلکو نه اخلو موږ یې خورو لکه ژوند مو دا روژه ماتې مو د ګاونډیانو د کورونو هغه خیرات دی چې راځي ستاسې کور ته او تاسې پرې روژه ماتې کوئ او د خلکو نه اخلو موږ پرې روژه ماتې کوو نه لرو خورجانې دا هم راته ووایه چې د خیرو سره په څو ورځو شپو کې به اختر وي د اختر لپاره د څه جامې کړي دي د اختر لپاره د څه تیاریانې نیولي او که نه خوراکي هیڅ شی هم نشته د اختر دپاره خلک کالي کوي هر شی کوي موږ هیڅ شی هم نه لرو که د پلار ژوندی وی کیدای شي تا ته به ښه کالي راوړی وی ته به یې بازار ته بولی وی د ځان سره او درته هر څه به یې اخیستی وی همداسې به چې او همدغسې پلار مې چې نشته موږ هیڅ شی وکړو همدا زاړه کالي اختر کې اغوندو خلک هر رقم شیان اخلي موږ هیڅ شی هم نه څنګه چې مونږ ګورو دغه صادرۍ دی اچولی او صادرۍ دی ټول ګنډل شوی دی بیرون خو به وځې نور جنکیانو ته ګورې چې ښه صادري یې په سر کړی وي ښه حجاب یې په سر کړی وي او تا دا شلېدلی صادري دی اچولی خوراکۍ زړه کې دې څه راځي خورجي زړه کې مې دا راځي که زموږ پلار وی موږ باید هغه ته نه پرېښوستو موږ څه وسه نه لرو ځکه دا اخلو د خلکو نه اخلو موږ یې اخلو په کور کې هېڅ شی هم نه لرو همدغه وسه چې موږ ته اخلي مور مې دا همدغه موږ ته راکړي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خوراکۍ رښتیا وایي که یې پلار ژوندی وی نو تاسې باور په خدای وکړئ د دې لپاره به یې هر څه کړی وی دغه خوراکۍ ته به یې جامې هم اخیستې وی بنګړي به یې هم اخیستې وی نکریزې به یې هم راوړی وی هر یو کورنۍ کې موږ تاسې ګورو چې پلارونه ورونه د خپلو خویندو لپاره د خپلو میرمنو لپاره د خپلو هغه واړه ماشومانو لپاره جامې راوړي بنګړي راوړي نکریزې راوړي تر څو پورې هغوی د اختر په شپه نکریزې وکړي او خوشحالیانې ولمانځي دا کورنۍ وایي چې زمونږ پلار نشته دی موږ ته به دا څوک راوړي د دغه خوراکۍ په دې سر کې چې دا کوم صادري دی څنګه چې ما د مورکۍ یادونه وکړه دغه خوراکۍ هم تاسې وګورئ شلېدلی صادري په سر دی که د دوی وس او توان کې وی او دوی غریب نه وی او دوی ستونزو سره مخامخ نه وی نو هیڅ چرې به هم دوی دغه صادري نه په سر راوله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو مورجانې هم په ژړا ده دغه خوراکۍ هم په ژړا دی د دې تر څنګ زمونږ یو بل خوراکۍ هم ناسته ده دغه خوراکۍ نه هم 2-3 خبرې غواړم چې واورم ستړی مه شي
خورجانې راته تاسې دا ووایي چې څنګه مورجانې یادونه وکړه چې دا مې هم لور دی ستاسې واده شوی او که نه زما واده شوی وروره زه کونډه یم او 2 ماشومانه مې دي واړه واړه پلار کره مې اوسېدلم او پلار مې مړ شوی د خپله یتیمه یم لکه دا چې تاسې دلته مورکۍ سره تاسې دلته ژوند کوئ دا خو ستاسې مور دی او ستاسې پلار هم مورکۍ یادونه وکړه چې خاوند مې شهید شوی کرکټیانو باندې چې کوم انتحاري وشو په هغه انتحاري کې زما خاوند خپل ژوند د لاسه ورکړ همداسې او ورور جان همدغسې پروس کال روزه کې وفات شو پلار مې او زه دا 4 کاله کېږي چې زما خاوند مړ شوی دی پلار سره مې اوسېږم یو ورور مې پوډري و هغه هم لاړه نه خیمه لرم نه داسې لباس لرم نه هېڅ شی هم نه لرو موږ او دغه واړه واړه یتیمانان مې دي ما نه لباس غواړي ما ته وایي مورې موږ مکتب کې واچوه زه اوس نه لرم چې دوی مکتب کې واچو بیا دې ته لباس واخلم او نه مې پلار شه چې موږ وساتي سرپرست څوک نه لرو ښه خورکۍ تا باندې هم دا ستونزې راغلې ته هم د ستونزو ښکار وګرځېدې الله تعالی تا نه خاوند واخیسته او دلته چې د پلار کور ته هم راغلی یاستې پلار دې هم نشته ته په خپله هم په همدغه مورجانې باندې اوس یو بوج جوړ شوی چې دغه ژوند په تا څنګه تېرېږي کیدای شي کله ناکله دغه مورکۍ په زړه کې به 100 خبرې راځي چې زه خو غریبۍ سره مبتلا یم زه خو دغه د ژوند ډول ډول ستونزو سره مخامخ یم او ته هم راغلی دلته پرته یاستې ما سره او دا خبرې خو شته وروره داسې څوک نشته د همدا مور مې ده چې موږ ساتي او واړه واړه یتیمانان مې د خپله مې ګردو کې تیږې دي دونه څوک نشته چې ما سره کومک وکړي چې زه مې خپل علاج کوم او ډېر زموږ زندګۍ سره ډېر مشکلاتو سره مخ یې زه دونه په تنګ شوې یم چې خپل ځان ته او د خیمې ته ور واچوم ډېره زه خپل زندګۍ نه په تنګ شوې یم ورور جانه اول خدای د دویم دا تاسو واستې ورونو زه تاسو نه دا هیله کوم چې ما سره مرسته وکړئ ما سره کومک وکړئ زه دا واړه واړه یتیمانان په چشي وساتم ورور جانه الله مهربان دی الله مهربان دی خورجانې مونږ راغلي یاستو مونږ ستا ورور یاستو مونږ تا ته هغه د پلار کمښت خو نشو پوره کولی خو ژمنه کوو لکه د یو ورور غوندې به تاسې ته مونږ هر وخت راځو مونږ سره هغه ادارې زمونږ چې کور یې ودان بچی لوی چې مونږ سره مرستې کوي همدارنګه زمونږ هغه ورونه شتمن هیوادوال چې مونږ سره مرستې کوي مونږ به تاسې یوازې نه پرېږدو نن هم خورجانې د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې لخوا مونږ تاسې ته لږې مرستې راوړي دي چې دا به تاسې ته درکوو تاسې ته به سپارو څو ورځې دغه د روژې پاتې چې کوم یو دي دا به تاسې باندې په مینه او په محبت سره تېر شي اختر ته به انشاءالله تاسې ته مونږ بیا راځو او تاسې سره به نورې مرستې هم کوو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې لخوا دغه کورنۍ ته یو بوجۍ اوړه او یو بوشکه غوړي او ترڅنګ یې 1000 افغانۍ چې ما راوړي دي او د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې مونږ سره امانت و چې هیلې خیره بنسټ ته یې سپارلی و چې مونږ دغه امانت مو راوړو او انشاءالله چې دغه اړمن کورنۍ ته به یې سپارو که تاسې هم غواړئ چې ستاسې مرستې په خپل وخت سره دغسې اړمنو کورنۍ ته ورسېږه هیله ارګنایزیشن په وایبر شمیرو باندې تاسې کولی شئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ چې دم ګډی دغه د ټلیفون شمیرې ستاسې په تلویزیونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري تاسې ته د هیلې خیره بنسټ د وایبر شمیرې وایم 0039 501 زموږ بله شمیره دی 0039 8 قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو مورکۍ یادونه وکړه چې دلته زمونږ هغه مایوه خورکۍ چې هم ناسته ده د دې سره هم 2-3 خبرې وکړو دا ستا د بنګړي لپاره د هغه لپاره دا پیسې درکوم ښه بنګړي درته اخلم ښه ګوره بنګړي درته اخلم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خورکۍ په ژړا وه او ما ورته وویلو چې تا ته مې پیسې هم راوړي دي چې زه تا ته پیسې درکومه چې اختر لپاره به ته د ځان لپاره بنګړي واخلې نکریزې واخلې او جامې به واخلې دومره خوشحاله شوه ته وګورې تاسې نوم دې راته ووایه
فاطمه بچی کله چې نورو ماشومانو ته ګوري که نه چې هغوی ښه منډې وهلی شي او ته په ځای ناسته یې بچی زړه کې د څه راځي څو ورځې وروستو به د خیرو سره اختر وي اختر لپاره د جامې ځان ته کړي بچی جامې دې نه دي کړي اوس چې زه تاله پیسې درکوم ته به په دې باندې څه شی اخلي کالي ځان ته اخلي او بنګړي به ما اخلي او نور به څه شی اخلي ته خلک ما ته ووایه نکریز دې هم ځان ته واخله ښه پوه شي او ځان ته به دلته یو قیدک به م والې ښه دلته به قیدک والې او په دې ویښتو کې به ځان ته ووهي او د خیرو سره به سم ګوډی به تانه جوړه شي صحیح دی فاطمه بچی دا د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې هغه 1000 افغانۍ مرستې دي بچی چې دا هم تا ته سپارو چې دا به هم ته والې او په دې به ځان ته یو څه شی والې صحیح دی دا پاکټ به هم والې په دې کې به بیا ځان ته یې واچې صحیح دی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه کورنۍ سره یوه غټه بوجۍ وړو مرسته وشوه همدارنګه یو د غوړو غټه بوشکه چې زه به دا ووایم چې دا کورنۍ ته بسنه نه کوي زه په هغه نورو شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې دي دغه میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ده دغه میاشت د خیرات د زکات او د صدقاتو میاشت ده چې تاسې راشي او زه هڅه کوم چې تل تاسې ته هغه اړمن کورنۍ تاسې ته در وپېژنم چې د سبا او بیګا حیران دي چې تاسې ته مې په خپله د کمرې په سترګه وښوده چې دغه کورنۍ افطاري یې څنګه وکړه دا به پیشلمۍ هم همداسې وي د دوی ژوند هغه ستونزې تاسې خپله واورېدې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو یو بل خوراکی هم دلته ناسته ده چې زموږ بل کوچنی خوراکی ده چې غواړم د دې سره هم 2-3 خبرې وکړم چې دې څه ویل غواړي خوراکی ستړی نوم دې راته ووایه غدیه بیبي مکتب وایي بچی نه ولې مکتب چې موږ په مکتب کې واچوي خدای ته ډېرې تېرې درکړي زما پلار مړ شوی دی موږ اتیوانان یو پلاستیکان ټوله موږ بېوس وکړه څه څه کومک اول خدای ته دویم تاسو اوس موږ کومک ښه بچی راته دا ووایه پلاستیکونه کوم ځای کې ټولی بچی کله ښار کې کله دې کوڅو کې خلک موږ پورې خاندي خلک په مالدارو کالو کې ګرځي په سنډلو کې ګرځي موږ چې هغې ته ګورو موږ ته ژړا راځي خلک چې په مکتب کې دي موږ ته داسې ژړا راځي موږ وایو خدایه پاکه ولې موږ په مکتب کې ناست چې دی په مکتب پلار ژوندی وی خورجانې ته به یې مکتب کې اچولی وي خو کنه کاشکې زموږ پلار ژوندی موږ ته به عشق اغوستی او کالي چپله کې موږ خو هېڅ شی هم نه لرو خدای تا سره ډېر وکړي چې دغه کومک موږ سره وکړي د خورجانې په زړه کې دا ارمان دی چې یو څوک دې راشي او تا په مکتب کې واچوي خو په زړه کې همدا ارمان دی یا تاسو یا بل څوک هم په مکتب کې واچوي موږ به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو په 5 وخته به لمونځ کوو تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوو چې تاسو موږ په مکتب کې اچولي یاست خورجانې راته دا هم ووایي چې روژه خو په دې طریقې سره تیر شو څو ورځې وروستو به انشاءالله چې اختر وي اختر لپاره دی ښه جامې ښه داسې بل چې شی د ځان ته اخیستې دي نه دی اخیستي بچی نه مې دی اخیستی نه مې چپلکې نه مې سنډل هېڅ شی هم نه دی اخیستی نه کالي د زړه کې څه راځي بچی هغه شتمنو هیوادوالو نه څه غوښتنه لري هغه تاسې سره کومې مرستې وکړي بچی موږ سره مرسته وکړي چې شي مرسته وکړي یا د کالو یا د چپلکو یا موږ په مکتب کې واچوي خوشحاله اوسئ خوراکی خوشحاله اوسئ مورجانې په پای کې غواړم چې د دعا په شکل کې که تاسې دغه HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې هغه مسؤلینو ته څه ویل غواړئ همدارنګه د شرق راډیو تلویزیون مشرتابه انجینر صاحب شایق او ترڅنګ یې زموږ هغه د هیلې خیره ټولنې بنسټګره شاله شایق مونږ نه څه مننه کوي او زړه کې د څه راځي د دعا په شکل کې روژه دی مونږ نه پوهېږو چې د چا دعا به قبلیږي څه ویل غواړي
نور جان زه دغه کینم 15 وخته موږ کوم الله تعالی نه دا سوال کوم چې پروردګار د غورونو سره مې او دا سوچ مو سره کومه کوي مرسته کوي پروردګار دې ډیر او تیر ورکي خدای پاک دې به بچو نه کې د زړه مادونه تر سره کې هر مشکلاتونه آسانه کې پروردګار دې دا دنیا مرکه هغه دنیا دې مرکه چې د موږ پښتنه کې دې موږ مثال دی یتیمانانو مثال یو روزي او یو مړ ډوډۍ او مثال شی جامه او شی ورته ورکي خدای دې سره ډیر خو کوي خدای دې ډیر او تیر ورکي الله دې جنتی کې الله دې جنتی سردار کې الله پروردګار دا روزي او مونږ روزي ورته قبول کړي خوشاله اوسئ ډیر او تیر ورکي خوشاله اوسئ مور جانې درمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل ستاسې ورور ستاسې کوربه او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب بیا د یو داسې کورنۍ سره د یو داسې دردېدلې مورکۍ سره او خویندو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم په تلو تلو کې بیا هم تاسې ته دعا کوم چې د روژې دغه پاتې شپې او ورځې مو په مینه او په محبت سره تېر شي په خپل چم او ګاونډ کې دغسې بېوزله کورنۍ د یاده مو وباسي د خپل وس او توان سره سم ورسره مرستې او لاسنیوی وکړي د یو سرلوړي او سوکاله او باثباته افغانستان په هیله لوی الله مو مل شي مور جانې انشاءالله بیا به مونږ راځو او تاسو ته به نورې مرستې راوړو د خیرو سره د دې تر څنګ دلته چې زمونږ هغه نورو خویندې او ورونه ژوند کوي په خیمه کې هغوی ته به هم انشاءالله چې راځو تر څو چې بیا زه راځم او تاسو سره نورې مرستې راوړم مور جانې تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم الله تعالی دې د غیبه په تاسې باندې رحم وکړي او په تاسې باندې دغه د روژه په خیر سره تیر کړي خدای په امان مور جانې ساعدني يا رحمن اشرح صدري ولی امروز هم جواب داده که مشما بره املي لله ولحفظ كتاب الله من اول بسم الله ما مادر پیشتر گفتم که من میگه که چقدر معلومات هستنی که در خیمه زندگی میکنه انشاءالله برشیم او مادر جان